خبره دا منې که تن ماته نه وی میلاو شوی که نو زما به د ملکڼ نه ځان کتر غړولی خو الله پاکه ستا ډېر ډېر شکر دی چې ما له دې بخت رحمان ناکو مونږ به دا خبره غټه خبره به دا چې زمونږ د دواړو جنت الفردوس نصیب شي او مونږ د خدای پاک د بدو ورځو نه بچ وساتي نه بخیره چاپی کې دا ځای نه ولا چاپی کا خاون خدمت زمونږ پرېږده دا چاپي صحیح ده مونږ به نه دغه شو خبرې به په اصولو کې نه په اصولو کې دننه خبرې به وکړو چې د یو بل سره چاپی هم نه ګورې ها زه به د چاپي کوم زه به د خدمت کوم بخت رحمانه نو څنګه خوښه دي شو بچی هم نه ګورې ها زه به د چاپي کوم زه به د خدمت کوم داسې کار وکړه منګه تاسو اوس ښځه خاونې موږ نه دي په کار چې ستاسو سره په دې ځای کې ځان سره د مینې د یو بل سره د مینې محبت خبرې وکړئ دی ښکلی چاپي کا بیا ورته ښه ښکلې مزیداره شاډوره واچوه صحیح ده یخانه چاپي کولی خو ځکه نشم چې ورځ د خلک به مې نه بخیره چاپي کې دا ځای نه ولا چاپي کا خاون خدمت زمونږ پرېږده دا زه صحیح ده موږ به نه دغه شو پیار محبت خبرې وکړه بیا دا خبرې به دغه به وروسته خو خبرې پکې وکړئ خبرې پکې په اصولو کې نه په اصولو کې دننه خبرې به وکړو چې د یو بل سره چې په کومه زمونږ نه خدای پاک رضا کېږي او د دې خبرې کوشش به وکړو که نه ته خوشحاله یې که نه یې په ما باندې او خوشحاله به شو زه خو ډېره خوشحاله یم په ژوند کې راله الله خوشحالي راکړه اما چې زه شاډوره به اچوم خو بخت رحمان ته به اچوم او مخ به له تعالی ښیم که نه چې نکاح وتړي بیا به راته خپل مخ هم وښیم څه خبره نه ده خو چې ما اول لاړ شم بخت رحمان خو شکر دی چې آی وکړو چې آی وکړو ډېر سخت خوشحاله خلک وګوره دا منې که تن ماته نه وی میلاو شوی که نو زما به د ملکڼ نه ځان کتر غړولی خو الله پاکه ستا ډېر ډېر شکر دی چې ما له دې بخت رحمان ناکو بخت رحمان انشاءالله زمونږ به دا خبره غټه خبره به دا چې زمونږ د دواړو جنت الفردوس نصیب شي او مونږ د خدای پاک د بدو ورځو نه بچ وساتي خدای پاک دې مونږ ته دواړه جهانه ګل و ګلزار کړي د الله په در کې څه کم نشته نیکمله زوی درکه زوی که لوره او دواړه په یو ځای او دواړه چې خدای پاک راکوي د خدای پاک په در کې څه کم نشته الله نه زوی غواړې ولا نه که لوره اوري اولنې هر څه چې په کومه کې زمونږ خیري ته به د خپل زوی نه څه جوړول غواړي چې ستا زوی وشي ته به دې څه جوړی هغه به غواړو چې او خدای پاک زمونږ نه په کومه رضا کېږي خدای پاک ته هغه مخه زمونږ نه نصیب کړي نو دا اوس لکه مطلب تا قبوله کړه مټاینې پکې وشوې نو اوس لکه مطلب دا دی چې صرف د امام او د نکاح خبره پاتې نور خو ستاسو خبره ختمه شوه بالکل اوس په څه حساب کتابي امام خو به هم راشي مټاینې پکې مو خوړلی شوې خو ته داسې وکړه که نه چې دغه د خوشحالۍ نه پکې او داسې به وکړې که نه چې اوس په ما بیا به روانه کې کور ته به پرته کې ولې چې دا خو ځنګل دی پته نشته او که نه دا خبره خشکې شړې مېرې دي شړې مېرې دي هلته